برای نخستین بار یک کتابخانه در منطقه شنکه ولسوالی گیلان ولایت غزنی افتتاح شد. این کتابخانه با کمک مالی باشندگان ولسوالی جاغوری این ولایت به هدف ایجاد اتحاد و یکپارچگی میان اقوام ساخته شده است. حال فرصت ازی هست که ما امی یخهایی را که بین اقوام ایجاد شده، فضایی که ایجاد شده، امی فضا را از بین ببریم. اونجاست که اینا تلاش میکنن که از طریق ساختن پل‌ها و سرک‌ها و پلچک‌ها و شاید ایجاد شفاخانه‌ها و کتابخانه‌ها، اینا از این طریق و همچنان که در داخل جاغوری کار میکنن، در ساحات اطراف و همسایه‌های جاغوری هم کوشش میکنن که این کار را انجام بدن. جاغورو خلک او د مو خلک د ګیلان ولسوالۍ دلته سرحد سره لري، نو همیشه د ورورګلوي لاس ورکړی ده، د یووالي لاس ورکړی ده، په هر څه مشکلاتو باندې د لاس تیر کړی ده. کوم مشکل یې مابین ته نه ده راغلی په هره برخه کې، که د پوهنې په برخه کې وي، که دغه مشکل بله برخه وي، د دواړو لاس سره وکړی. دواړو قومو هیڅ مشکل د دې په مابین کې نشته او د دې په راتګ باندې موږ زیات خوشحاله سو. از سوی هم مسئولان معارف این ولایت میگویند که افتتاح این کتابخانه میتواند نقش مهم در بلند رفتن سطح آگاهی عامه و اتحاد بین اقوام داشته باشد. ټولو زیات دخل ارګانو او زیات دخل اشخاص څخه مننه کوي چې دلته د کتابتون د ایجاد لپاره مالی کومک، د کتابونو کومک کړی دا یو ستر پرمختګ ده او د قومونو د اتحاد لپاره یو غټ لامل ده. د کتابتون ایجاد د کلتوري ودې لپاره، د قومونو د وحدت لپاره، د علمي سطحې لوړېدا لپاره د کتابتون اصلي هدف دغه شی ده چې د خلکو تر منځ د اتحاد